چا ولې د ټاميانو مخالفت وکړ او کابل پولیسو بیا کومه کارنامه وکړه. سلامونه درنو لیدونکو، دا دوه مهم خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ. د دوه تابعیته وزیرانو خلاف وکیلانو لسګونه لاسلیکونه راټول کړي. د ولسي جرګې لسګونه غړیو د هغو نماند وزیرانو خلاف لسګونه لاسلیکونه راټول کړي چې دوه تابعیته لري او ټاکل شوي دي چې د حکومت لخوا د باور رایې ترلاسه کولو لپاره جرګې ته معرفي شوي. وکیلانو ویلي دوه تابعیته وزیرانو ته به په هیڅ صورت رایه ورنکړي او اړتیا ده چې ولسمشر یې نور هیڅ وزارتونو ته معرفي نه کړي. د وکیلانو په خبره دا ځل بیا د کابینې مسلکي او هیواد ته ژمن نماند وزیرانو ته رایه ورکوي. د ولسي جرګې غړیو چې زیات شمیر امضاګانې یې راټولې کړي دي ویلي دي که چیرې حکومت دوی ته کابینه ژر معرفي نه کړي نو له وزیرانو به د مقرریو صلاحیت واخلي. هغوی زیاته کړي هر نماند وزیر چې له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه نشي کړی حق نه لري چې بیا د وزارت په څوکۍ کینی. او د دې ترڅنګ بیا افغان ځواکونو کابل کې یو غل وواژه. افغان ځواکونو تیره شپه ناوخته د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې یو غل وروسته له هغه وواژه چې لار کې یې چیک پاینټ اچولی و او په پولیسو یې ډزې وکړي. د کابل پولیس وایي چې نښته کې دوه نور غله ټپیان شوي هم دي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که د ولسي جرګې په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.